مصطفی صاحب غزل دی د نیمې شپې سپینې سپوږمۍ لره ګړل څه معنا. د نیمې شپې سپینې سپوږمۍ لره ګړل څه معنا، په ډک محفل کې رڼې اوښکې تویول څه معنا. ډېر زبردست. د نیمې شپې سپینې سپوږمۍ لره ګړل څه معنا، په ډک محفل کې رڼې اوښکې تویول څه معنا. هم دې رسوا کړم او هم رانه خفه شوې لاړې، هم دې رسوا کړم او هم رانه خفه شوې لاړې، ښکلې پتلو تلو کې په بېرته راکتل څه معنا. ډېر ښه. هم دې رسوا کړم او هم رانه خفه شوې لاړې، ښکلیا پتلو تلو کې په بېرته راکتل څه معنا. او یو راته وایي زه ورځه زما بیخي نه یې خوښ، یو راته وایي زه ورځه زما بیخي نه یې خوښ، بل خوا ګلرنګه داسې پټ غلې خاندل څه معنا. یو راته وایي زه ورځه زما بیخي نه یې خوښ، یو خوا ګلرنګه بل خوا ګلرنګه داسې پټ غلې خاندل څه معنا. او څه ورته نه ورکوي مه ورکوه پرېږده خو یې، څه ورته نه ورکوي مه ورکوه پرېږده خو یې، دغه غریب سړی له وره نه راشړل څه معنا. څه ورته نه ورکوي مه ورکوه پرېږده خو یې، دغه غریب سړی له وره نه راشړل څه معنا. او تا ته که لاس در نیسم ای دا مجبوري وګڼه، تا ته که لاس در نیسم ای دا مجبوري وګڼه. او په محبت کې له یو عکس مخ اړول څه معنا. تا ته که لاس در نیسم ای دا مجبوري وګڼه، په محبت کې له یو عکس مخ اړول څه معنا. او جولۍ ته ګوره ملا جانه څه دعا راښایه، جولۍ ته ګوره ملا جانه څه دعا راښایه، یو بې وفا پسې په نیمو شپو ژړل څه معنا. جولۍ ته ګوره ملا جانه څه دعا راښایه، یو بې وفا پسې په نیمو شپو ژړل څه معنا. یه ګل رخساره ګل بدنه زما ښکلي اشنا، یه ګل رخساره ګل بدنه زما ښکلي اشنا، دا بونیری امین په ځان پسې وژل څه معنا. ډېر زبردست خط. مهرباني، مننه.